او چرته ګیدرینګ وشي نو ماشاءالله نن ډېر مزدار پروګرام وشو ډینر هم وشو په دغه صحرا کې د ایمو ټریډیشنل چې کوم روایتي خوراک تا کړی پښتنو نمکین یو زبردست څنګه نن پروګرام نو خوند واغسته والله چې ډېر زیات ښه پروګرام او دا پکار دی چې دا مونږ هره میاشت کې اوپیره پکار دی چې مونږ کوو دړ خو مې په سینم راغی ولې چې په دې مجلس کې د اواز راوښکل ډېر مشکل پښتنو داسې خوار او زار ولې په سمه لاره شئ بېلار ولې سوچ خو مسته ستاسو د سوچ ترجمانې پکار ده عمران خاني پکار ده عمران خاني پکار ده عمران خاني پکار ده عمران خاني باچا خاني پکار ده باچا خاني عمران خاني پکار ده عمران خاني بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته قدرمن ملګرو خوږو یارانو دوستانو زه یم ستاسو دوست ستاسو ورور خورشید خان یو ځل بیا یو نوی ویډیو سره ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم راغلی یو جی بیا یو ځل ډیزرټ ته تاسو ته پته ده موسم په یو ای کې په ښه کېدو دی د اکتوبر اینډ دی نو د اکتوبر په اینډ کې پروګرامونه چې کوم دي دلته کې خلک داسې په شګو په منځ کې کینی نو دغسې پروګرامونه کوي نننی پروګرام چې کوم دی په ده کې مونږ زمونږ د پښتنو ټریډیشن چې کوم فوډ دی نمکین او هغه هم تیاره کړې ده هغه به تیارو ملګري را روان دي بلا شي ملګري را روان دي او دا ښکلي پروګرام چې کوم دی دا به د شګو په منځ کې کوو په ده کې مونږ ملګري خو راځي ورسره چې کوم دی مونږ خامخا د پښتانه یو نو داسې پروګرامونه چې کوو نو په هغه کې ژوندی موسیقي ضرور وي نو زمونږ په ننني پروګرام کې دغه ژوندی موسیقي به هم وي هغه به هم تاسو ته ښیو په دې ویډیو کې هیله من یم چې دا ویډیو به ستاسو خوښیږي راځئ چې د ویډیو آغاز وکړو ملګرو مونږ سره دی امتیاز بای نن سهار 8 بجو نه لګیا دی چې دا پروګرام را جوړ کړي د پروګرام دپاره ګډان حلالول او دا سیسټم تیارول او ډېر محنت یې دغسې پروګرام تیارولو باندې د دونه آسان کار نه دی نو دا ټول کریډټ چې کم دی هغه ځي زموږ امتیاز بای ته او امتیاز بای چې کم دی یو داسې انسان دی چې په پښتو باندې په پښتنو باندې بې کچه مین دی او دغسې ګیدرینګ ډېر زیات خوښوي ملګري ورته ډېر زیات خوند ورکوي چې داسې ملګري راټولیږي او دغسې پروګرامونه کوي نو امتیاز بای ټولو نه ول خو ډېره مننه کوو جي او بیا زمونږ د په یوټیوب چینل باندې به دا ولاګ اپلوډ کوو نو د ده حوالې سره تاسو د ننني پروګرام حوالې سره او زمونږ ورونو دغه یاره جي مننه خو زه ستاسو کوم او ټول د پښتون بزنس کمیونټي څومره ملګري دي هغو مننه کوم او ډېره زیاته شکریه ادا کوم چې زما یو ډېر شارټ نوټس باندې او زما دعوت یې قبول کړو او زما مقصد صرف او صرف دا و چې یاره ملګري راغونډ شو او چرته ګیدرینګ وشي نو ماشاءالله نن ډېر مزدار پروګرام وشو ډینر هم وشو په دغه صحرا کې او هغه نه علاوه ښایسته میوزیک پروګرام هم وچلېدو نو ټول څومره ملګري 40-45 ملګري راغلي وو ښه خوشحال وو او هغو نه زیات مونږ خوشحال وو مونږ نه زیات ملګري خوشحال وو او هغه نه علاوه زه ټولو پښتنو وروڼو ته او پاکستانیانو وروڼو ته به دا درخواست کوم چې ګورئ د ملک احترام کوئ د قانون احترام کوئ قانون فالو کوئ ګورئ جي تاسو اوس شپې 2 بجې ټایم دی او الحمدلله څومره امن دی په صحرا کې مونږ ناست یو مونږ ته داسې محسوسیږي لکه چې په خپل کور کې ناست یو نو ستاسو ټولو یو جهان مننه کوم ولې چې تاسو ماته ځان راورسولو او زمونږ دا کم جوړ شوی پروګرام دته تاسو ډېره ښایسته ښکلا ورکړه ژوندی موسیقي اوس هم شاته بالکل
پروګرام روان دی وای رات ابي جوان ہے ولې چې موږ سره امتیاز خان ډېره مننه امتیاز ډېره مهرباني یو جان مننه ګرما ګرم پروګرام دی او دونه مزه ته اخلو چې زما سره الفاظ نشته چې په کوم الفاظو کې زه تاسو ته د بیان وکم خو د سره سره موږ سره زموږ ګران رور شاهد اصغر بنگش صاحب هم موجود دی او داسې پروګرام وي بیا پکې داسې ملګري وي داسې یاران وي نو د سره پروګرام نور خشته کیږي اوهو شاهد بھائی چې کوم دی دلته کې ټایپینګ سنټر دی دلته کې نور ریسټورنټ دی او ان شاء الله اپ کمینګ چې کوم دی کنه پایپ لاین کې ډیر څه را روان دي ان شاء الله تاسو سره به شیر کوو خو نن په نننی پروګرام کې موږ سره شاهد بھائی دلته کې موجود دی نو شاهد بھائی ټول نه اول خو تاسو مننه کوو یو وړوکی غونډې ویډیو وامه چې زموږ یوټیوب چینل دپاره او زموږ د ملګرو دپاره یې شیر کوو نو ستاسو نننی پروګرام حوالې سره کس ډېره مننه خورشید بنگش صاحب ډېره مننه یو جهان مننه مونږ د پښتون بزنس کمیونټي چې څومره پروګرامونه کیږي هغه ټول ډېر ښایسته وي خو چې کله خورشید بنگش پکې موجود وي او دغه کیمره پکې موجوده وي او دغه د ښایسته اواز پکې موجود وي نو هغه د پروګرام حسن یو په ډبل شي د پښتون بزنس یوه زړه نه بل زړه ته مینه وي که نه او دم خپل آیا کلیوال ما یا عربه نګران آیا نو بیا اندازه تاسو خپله لګولی شو دی زه او دی بنې زه او که نه بس یو بل تعریف به کوو مطلب خامخا جزاک الله خیر نه بغیر د څه تمهید نه ماشاءالله الله تعالی ته یو ډېر زیات صلاحیتونه در کړي دي نو زه دغه اعتراف هم کوم او زه تاسو ته یو ګزارش هم کوم چې د خپل صلاحیتونه د پښتنو دپاره به روی کار راوړه په مسافرتیا کې چې کوم داسې پښتانه دي چې هغو ډېر زیات وسمن نه دي ډېر زیات چې کوم دا که نه استعداد نه لري که کله د هغو ته د موږ ضرورت شي نو پکار ده چې موږ هغو ته لبیک وایو بلکل پښتو ځان دی پښتو جهان دی او د پښتانه ټول په موږ باندې ګران دي جی او شاهد بھائی یو جهان مننه یو تپوس دی جی تاسو په خپله باندې ریسټورنټ دي خوراکونه بلا شی تیاروي نه نمکین څنګه و رښتیا به وایې یاره زړه مې نه غواړي چې امتیاز به یې ډېر تعریف وکړم په ته هم مجبوره یې پوه شوې که نه یقینا بالکل نن سوره خوراک کوم ملګرو وکړو که نه د هغه د مو ټریډیشنل چې کوم روایتي خوراک تا که نه پښتنو نمکین یو زبردست بس لاجواب ډیش یې تیار کړو ختمه وه په بالکل د ډیزرټ کې داسې خوراک چې تا ته میلاویږي د نیمې شپې داسې بل ماحول یې جي داسې بل نو رنګ ته خوند دي حیدره تا ته خوند واغشتو ما نه به دې زیات خوند ته نه یې اغشتې شاهد بھائی یو جهان مننه ستاسو خوشحاله اوسئ ستاسو کامیابۍ ته دعاګانې کوو جي دعا ګویو الله دې تاسو کامیاب لري او شاهد بھائی چې کوم دی د ده به انشاءالله موږ نور تعارف کوو تاسو سره وقتاً به وقتاً دا خو به اوس ابھی تو شروعات ہے آگے دیکھو ہوتا ہے کیا شاهد بھائی ډېره مننه ډېر قدر او ډېر احترام سره تعارف کوم زموږ ګران ورور او مشر چې څه ورته ویلی شي مشر ورور نه ورته هم ویلی شي او په موږ باندې ډېر زیات ګران دی عزتمند قدرمن ابو حمدان صاحب جزاک الله خیر شکریه ډېره مننه دونه ښه انسان او دونه چسته په دې عمر کې زما باندې زه د خپل ځان یادوم چې په دې عمر کې زه خپل ځان ګورم که نه چې په ما باندې څونه نستې راچاپېره ده او ابو حمدان بھائی چې کوم دی 41 سال دلته په یویي په اماراتو کې وشو او ماشاءالله څونه چست دی په هر یو کار کې زمونږ ټولو نه زیات ایکټیو ابو حمدان بھائی وي نو ارچانه مخکې دی او ارچانه تکړم دی ابو حمدان بھائی ستا ډېره مهرباني دونه صفت کولو الله دې عزت وکړه دونه هم دغه نعمت سیو ما خو لا څه ویلي نه دي لا خو زه شروع وه څنګه یې نننی پروګرام نه خوند واخیستو والله چې ډېر زیات ښه پروګرام او دا پکار دی چې دا مونږ هره میاشت کې یو پیره پکار دی چې مونږ کوو ته سره د مسافرۍ هغه ستړي انسان متېږي نه چې ډېر فرق پرې وځي بې انتهایي دلته چې کوم دی د مزدورۍ ملک دی دلته چې کوم دی یو میاشت څوک مزدوري وکړي او بیا یو میاشت کې یو پیره د هغې ته داسې سره ریلیکس میلاو شي هغه نو یعنې ډېر زیات منټل سیټسفیکشن او جسم هم تکاوټ ختم شي واه خپل ملګرو سره میلاو شي خپل دغ دل شعر کې ګپې شپې ولګوي نو ډېر ښه
پروګرام پکای دا به شره پر پکاري تاسو ته خوان واغشته ډیر زیات جی ډیر زیات فروټونه تاسو خوان واغشته هر څه به دا ډیر زبردست ډیر اعلی نمکین واقعي ډیر زبردست یقینو کې دا نه مزه وکړه دا نه چې یاره ما یې کوم خانه خو هوټل کې ما داس خوراک نه کړی نن چې کوم خوراک ډیر مننه الله مې زه جهان مننه ډیر مهربان څوک په نه پیژني مویزه زموږ ډیر ګران رور خوږ ملګری او نن سبا دا مسافر شوی دی نموننی پروګرام کې چې کم دی موږ سره مویز هم او مویز ماشاءالله تباهي دې وکړه یار اواز کې ما خو درته ووایه په اواز کې جادو دی او نننی اواز چې کوم په ده کې ډېر زیات دړ نه دړ خو مې په سینه م راغی ولې چې په دې مجلس کې د اواز راوښکل ډېر مشکل وي مونږ خو هغه د مایکو دغه سره سندره وایو نو ډېره ګرانه شي راته مجلس کې خو بس د خلکو مینې وله به څه نه څه ډالۍ کې که نه مویزه ژوند څنګه تېرېږي په اماراتو ښه مزېدار تېرېږي او اماراتو کې بس دغه د مسافري سړی لږ تنګی خو دا دی چې دا زموږ غونډې دا د ملګري راغونډ شو او مونږ یو بل سره ګپو لګو مجلس یې وکړو خوراکونه وکړو بس دغه مونږ له ډېر یو ښه مسافرۍ لږ اسانه شي مسافري اسانه شي ګپ شپ جوړ شي سړی فرش شي لږ نننی پروګرام څنګه هغه کلي ماحول او د پاکستان څه یادونه دې را تازه شو که نه یاره مجلسونو خو پاکستان کې مونږ په هر وخت کول هر هفته اتوار به چوټي به شوه د هلکانو راغونډ به شو نو دغه شی خو مونږ ډېر کوو په پاکستان کې خو دا دی چې دلته دا پیله ځل و چې مونږ ته دومره خوند واغست خوند یې و واقعي خوند یې و خوند یې ځکه سیوا و چې موږ سره مویز بای و دا یو غټ غوښه هم ډېره مزېداره وه چې چام جوړه کړې وه ډېره اعلی وه په غوښې باندې امتیاز به یې ډېر زیات محنت کړی او سهار نه تقریبا 9 بجو نه موږ لګیا یو ښه نو ډېره مزه یې وکړه مویز بای ستاسو یو جهان مننه تhank you خورشید خان زنده‌باد مویز نن پروګرام ډېر زیات انجوای کوو د په وجه باندې موږ پروګرام ډېر زیات انجوای کوو ډېره مننه thank you مننه داسې راته محسوس کېږي لکه چې د پاکستان ویزټ ما وکړو د پېښور ویزټ ما وکړو خپلو پښتنو ورونو سره یوځای شوي دلته کېناستو موږ خپل ځان له خپله باندې پخلی وکړو فروټ و پکې بلا ګپې شپې و پکې ولګېدلې ملاقاتونه ورسره خپلو ورونو سره ملاقاتونه وشو نو ډېره زیاته مزه یې وکړه هیله یم چې نننۍ ویډیو نه به تاسو هم ډېر زیات خوند اخیستی انشاءالله چې ژوند و خیر وي دغسې ښکلي ویډیوګانو سره به ستاسو په درنه خدمت کې بار بار حاضرېږو د خپل ځان خیال ساتئ خپل ورور په دعاګانو کې یاد ساتئ ما سلام الله حافظ الله نگهبان د لوی الله په امان دا خو ما صادق په سر د هیچا خولت رخه نه کړه ما خو هر سړی پوریږي له در باندې راغله شکر دی